زمونږ ډیر پښتانه خاص کر د نوجوانانو سپینګری ما په ډیرو جماعتونو کې ولیدل، هغه د فرض منځنه ورسته ناسي د اسکار وکینو بیا له سر نه تر خپو پورې ځان پرې باندې دم کی، دا بدعت ده. د دې ثبوت احادیثو کې نشته چې د فرض منځنه ورسته اسکارو دي سړی خپل ځان دم کی، دا دمول ګناه ده، دا بدعت ده بدعت ده بدعت ده. دا مسله زده کوي زمارونه الا په هغه صورت کې چې کله یو سړی د اخرنی صورتونه یا دعاګانې شرعي دمونه وای په خپل ځان باندې د دم پنید بیا په ځان دمولش، خو کدی سي نه نو په اسکارو باندې ځان دمول د ګناه ده. د دې ثبوت په حدیثو کې نشته، صرف حدیث ته سننو کې د صحیح مسلم کې چې د الله نبی بکلو د کېدنه اخیری صورتونه به ویل او په خپل لاس باندې به چوپ کړو، د سر نه تر خپو پورې ټول بدن باندې به راخ کودل. اته د کېدو په ټیم کې دي د فرض منځنه ورسته اسکار په ځان باندې راخکل د ګناه ده. د دې خپل ځان بچ ساتل غواړي.